د افغانستان راتلونکې د اسلامي امارت په دوره کې ستر فرصتونه. د افغانستان راتلونکې تل د بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي بدلونونو تر اغیز لاندې پاتې شوی دی. د کلونو جګړو او کړکېچونو وروسته د اسلامي امارت دوره د افغانستان خلکو ته د یو متفاوت راتلونکي جوړولو لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړی دی. د وروستیو بدلونونو ته په کتو ویلی سو چې اسلامي امارت د خپلو اصولو پر بنسټ په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو راوستلو لپاره فرصتونه برابر کړي دي. د جمهوریت په دوره کې افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخ و چې عمده لاملونه یې پر بهرنیو مرستو تکیه، پراخ فساد او د هېواد په کورنیو چارو کې بې وقفې لاسوهنې وې. کمزوری اقتصادي وضعیت، نامناسب امنیت او په دولتي ادارو کې فساد هغه عمده ستونزې وي چې د افغانستان خلکو د جمهوریت په دوره کې ورسره لاس او ګریوان و. په دې دوره کې افغانستان د پام وړ ډول له خپل سیاسي او اقتصادي استقلال څخه لرې پاته سوی و او د هېواد ډیری کلیدي پریکړې د بهرنیو فشارونو تر اغیز لاندې نیول کېدي. اقتصادي خپلواکي او معدني سرچینې. خو د اسلامي امارت په حکومت کې د اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي پراختیا لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. د اسلامي امارت په دوره کې یو له تر ټولو مهمو فرصتونو څخه پر اقتصادي خودکفایۍ تمرکز دی. پر خلاف د جمهوریت دورې چې افغانستان په عمده توګه پر بهرنیو مرستو متکي و، اسلامي امارت هڅه کړې چې د هېواد کورنۍ سرچینې وپیژني او د ملي اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ترې په مؤثره توګه ګټه واخلي. په دې برخه کې د افغانستان معدني سرچینې چې په نړۍ کې یو له بډایه طبیعي سرچینو څخه دي، په راتلونکي کې د هېواد د اقتصاد یو له اصلي ستنو په توګه مطرح کېدای شي. اسلامي امارت اوسني وضعیت ته په کتو هڅه کوي چې د کانونو سکتور د هېواد د اقتصادي ودې یو له اصلي محرکاتو په توګه پیاوړی کړي. دا لیدلوری کولی شي د افغانستان اقتصادي وضعیت د پام وړ ښه کړي او د خلکو په ځانګړي توګه د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو رامنځته کولو لامل شي. امنیت او ثبات. د طالبانو په حکومت کې بل موجود فرصت د امنیتي وضعیت ښه والی دی. له کلونو شخړو او بې ثباتۍ وروسته اسلامي امارت توانېدلی دی چې د هېواد په ډیری سیمو کې امنیت تامین کړي. دې موضوع نه یوازې د افغانستان خلکو ورځني ژوند ته آرامش بخښلی، بلکې د کورنیو او بهرنیو پانګونو لپاره یې هم شرایط برابر کړي دي. په راتلونکي کې که اسلامي امارت وکولی شي چې د امنیتي وضعیت ښه پوره وساتي، افغانستان کولی شي د نړیوالو پانګوالو او کارآفرینانو لپاره د زړه راښکونکي ځای په توګه مطرح شي. ټولنیزه پراختیا او پوهنه. په ټولنیزه برخه کې اسلامي امارت هم د کلتوري او تعلیمي فعالیتونو لپاره د مناسبې فضا رامنځته کولو ته پاملرنه کړې ده. په اسلامي امارت کې تعلیم په ځانګړې توګه د هېواد په لرې پرتو سیمو کې ځانګړې پاملرنې ته لاسه کړې ده. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د نجونو او هلکانو لپاره د ښوونځي او تعلیمي پروګرامونو په رامنځته کولو سره په هېواد کې د سواد او عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. دا موضوع کولی شي په مستقیم ډول د هېواد پر ټولنیزې او اقتصادي پراختیا اغیزه وکړي او د افغانانو نوي نسل د ښه راتلونکي جوړولو لپاره چمتو کړي. اسلامي امارت پر دې باور دی چې افغانستان باید د خپلو ملي ګټو پر بنسټ حرکت وکړي او خپلې هڅې باید د کورنیو او سیمه ییزو ملاتړونو جلبولو ته متمرکزې کړي. د طالبانو حکومت د ښځو حقوق د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې رعایتوي. د افغانستان راتلونکی د پرمختګ او پرمختیا په لور په ټولو برخو کې روان دی. په پای کې د طالبانو د حکومت په دوره کې د افغانستان راتلونکی د یو خپلواک او باهویت هېواد په توګه د دې حکومت په وړتیا پورې تړلی دی چې له اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي ننګونو سره څنګه مقابله کوي. خوشبختانه اسلامي امارت توانېدلی دی چې له دې موجودو فرصتونو څخه ښه ګټه پورته کړي. امنیت او ثبات یې ساتلی او خپلې نړیوالې اړیکې یې په مناسب ډول پیاوړې کړي دي. افغانستان توانېدلی دی چې د پایښت لرونکي او خپلواکې پراختیا په لور ګامونه پورته کړي.